د غواو دغه فارم د بامیان مرکز سرقول په سیمه کې د باکیفیته شیدو او لبنیاتو د تولید په موخه جوړ شوی چې د فرانسوي او هالشتاین اصلاح شوی غواوې لري. په دغه فارم کې په ورځ کې 200 کیلوګرامه شیدې تولیدیږي. چارواکي هیله مند دي چې دغه فارم د لبنیاتو د داخلي اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي او خلکو ته به هم د کار زمینه برابر کړي. ماشین‌های ما کسر د ساعت زمونږ ماشینونه په یو ساعت کې یو ټن پروسس کوي. کومنګ په ورځ کې 8 ساعته کار وکړو 8 ټنه پروسس کیږي. موږ دغه فارم له 14 غواو نه پیل کړی دی. په ورځ کې له 200 تر 250 پورې تولید لرو. پاتې نورې بیا له کلیو څخه راټولو. باقی‌مانده خود ما صد خراجات جمع می‌کنیم. درست. دغه فارم له دوه برخو څخه جوړ دی. یو برخه یې په همدې ځای کې د شیدو تولید او د کلو څخه د شیدو راټولول دي او بل برخه یې پروسس او د دغه ولایت بازار ته د شیدو او لبنیاتو عرضه کول دي. یو ځانګړی موټر له کلو څخه د غواو، وزو او میږو شیدې راټولوي چې تر پروسس وروسته بازار ته وړاندې کیږي. و هدف از این پروژه د دغه پروژې هدف د کلو څخه د شیدو راټولول دي ترڅو وشو کړی په یو منظم سیستم سره شیدې راټولي او د بامیان په سطح خپل هیوادوالو او خاریانو ته یو مشخص ادرس ولري. شریعه بامیان باشه. د غواو دغه فارم او د لبنیاتو پروسس د 10 کسانو لپاره د کار زمینه برابر کړې ده او کارکونکي له خپل کار خوښ دي. دوی وایي چې د میاشتې 10,000 افغانۍ تنخواه لري او د غرض کورنۍ د باکیفیته شیدو او لبنیاتو څخه استفاده کوي. په دغه ځای کې چې موږ یو د غواو فارم دی او لاندې هاخوا د لبنیاتو پروسس مرکز دی. دغه پروژه د دې لپاره تر لاس لاندې نیول شوې ده ترڅو موږ وشو کړی له یوې خوا پر خپلو محلي تولیداتو په ځانګړې توګه لبنیاتو باندې کار وکړو او له بلې خوا خلکو ته د کار شرایط برابر شي. بامیان د افغانستان یو د کرهڼیزو ولایتونو څخه دی چې له 80 سلنه ډیر وګړي په کرهڼې او مالدارۍ بوخت دي. دوی بهترین لبنیات لکه شړومبې، چکه، مستې، شیدې او قرت تولیدوي او بازار ته یې عرضه کوي. د بامیانو د کرهڼې او مالدارۍ ادارې چارواکي دغه فارم د جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې خلک باکیفیته لبنیاتو ته اړتیا لري او دغه ډول شرکتونه کولی شي چې د ټولنې دا ډول اړتیا پوره کړي. به شکل اساسیش طویله‌هایش هم معیاریه. دا په اساسي شکل دی چې غوجلې هم معیاري دي او تر ټولو ډیره مهمه ده چې دوی د پروسس دستګاه راوړي چې پروسس کوي. دا ډیر اغیزناک دی چې شیدې او مستې بسته‌بندي او بازار ته انتقالیږي ځکه چې په محیطي حفظ و صحه کې ټولو شیانو ته ډیره جدي پاملرنه کیږي چې دا له ککړتیا او خرابېدو څخه مخنیوی کوي. دقیق چیزا را در نظر میگیره، پاکی شیر و از فرسودگی و از دیگه پا جلوگیری منه. د یادونې وړ ده چې بامیان د غواو او مالدارۍ لپاره د ښه طبیعت لرلو په دلیل د افغانستان په سطحه د ښه کیفیت لبنیاتو څخه برخمن دی. دلته په کال کې شاوخوا 300 ټنه لبنیات تولیدیږي چې په سیلانیانو کې هم شهرت لري.